داعش په هرات کې د وروستي مرګوني برید مسؤلیت ومنله. سلام ستړي مشئ لیدونکو، وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهم خبر ته زموږ چینل هم د سره سبسکرایب کړئ ترڅو هر تازه او نوی خبر تر تاسو در ورسیږي. د شنبې په ورځ د هرات په حاجي عباس ښارګوټي کې چې عمدتاً شیعاګان پکې اوسي په یوه موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د هرات چارواکو په خبره په دې برید کې 6 کسان وژل شوي. په وژل شوي کسانو کې 4 ښځې او نور ماشومان وو. داعش وسلواله ډله چې افغانستان په تیر جمهوریت وخت کې هم د افغانستان کې ترهګریزو بریدونو کې لاس لرلو، اوس هم د طالبانو له راتګ وروسته قرار نه ده ناسته او د اکثره حملې چې کېږي دوی مسؤلیت مني. د وړاندې کدار کوم په شیعه جماعت باندې دوی برید کړی و چې ډیر شمیر کسان پکې وژل شوي وو. طالبان دې ته اندېښمن دي او که نه، په دې اړه مو تحقیقات وکړل، خو تر اوسه مو کره ځواب نه دی ترلاسه کړی او نه چې کوم څوک مرکې ته حاضر شوي دي. طالبان وایي چې موږ 95% امنیت راوستلی دی، خو اروپایي ټولنه نړیوال وایي چې نه، په افغانستان کې یوازې 40% امن دی. داعش وسلواله ډله باید نوره هم ډېره شي او که نه، د به په راتلونکو ویډیوګانو کې تاسو ته وښایم. تر بیا ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.